زیاتره خلک د معدې له درد څخه ګیلمن وي چې زیاتره یې علت ایچ پیلوري په نوم یو میکروب تشکیلوي. نورې وجې هم نه لکه د درد ضد دواګانو زیات خوراک، سګرټو تمباکو استعمال، تشویشونه، رواني فشارونه، ځینې نورې دواګانې چې دغه مشکل رامنځته کوي. خو که چیرې یو څوک د ایچ پیلوري له وجې یا د هرې بلې وجې د معدې درد سره یو ځای د وزن کموالی یا هم د اشتها زیات کمښت، د زیات زړه بدوالي احساس پیدا کوي، یا هم د وینې لږوالی راښکاره کېږي په دوی کې، او دغه شیان د معدې له درد سره مل وي، نو دغسې کسان باید یو شمېر معاینې اجرا کړي چې خدای مه کړه په دوی کې د مرۍ او یا هم د معدې د کینسر مشکل رامنځته شوی نه وي، چې بیا دوی باید په وخت خپل ځان ته هم پام وکړي او هم دغه معاینې اجرا کړي چې په دوی کې دغه آفت هم تشخیص شي او هم پر وخت علاج وشي. دغسې کسان د ورخطا کېږي نه، کېدای شي هېڅ کوم مشکل په دوی کې موجود نه وي، خو دا خبره موږ فقط دې په خاطر کوو چې خلک احتیاط وکړي. زیاتره خلک شته چې معده یې خوږېږي خو احتیاط نه کوي. که خدای مه کړه بیا هم تکراروم، که د معدې د دردونو سره د وزن کموالی، د زیاتې اشتها لږوالی، د اشتها کمښت رامنځته کېږي، وزن کمیږي، یا هم د وینې لږوالی رامنځته کېږي، او یا هم دغسې کسان استفراقات کوي یا د خوراک په وخت کې دوی ډوډۍ بندېږي، نو دغسې خلک باید یو شمېر معاینې اجرا کړي، ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو په دوی کې د مرۍ او یا هم د معدې د کینسر شتون او نه شتون څرګند شي او دوی د دې مشکل څخه په امان کې پاتې شي.